د هندوستان پاکستان په جګړه کې تر اوسه پورې تر ټولو غټ او مهم خبر راغی. تر ټولو غټ او مهم خبر دا دی چې د پاکستان په پنډۍ کې د پاکستان د جی ایچ یو د پوز د هډ کوارټر سره خواته چکلالا یا نورخان ایربیس سره خواته د هندوستان بلیسټک میزایل حمله شوې ده. د پاکستان د پوز بیان ویلي دي چې هندوستان شپږ بلیسټک میزایلو یا توغندیو حملې کړې دي په پاکستان کې، چې یو پکې په لاهور کې او بل په پنډۍ کې. د لویو چاودنو غږونه د هغه ځای خلکو اورېدلي دي. نړیوالو رسنیو تصدیق وکړی دی خبر. پاکستانی مطبوعات هم وایي، ځینې ناتایده خبرونه وایي چې در اصل د هندوستان د ادمپور نه ورتوغول شوي توغندي بلیسټک میزایلونه د پاکستان د هوایي ځواک په نورخان ایربیز کې پریوتې دي او لویه تباهي جوړه کړې ده. زه د دې خبرې تصدیق نه کوم. البته دا تصدیق کنفرمیشن کیږي چې د هندوستان نه بلیسټک توغندي یا میزایلونه په پاکستان باندې ورخوشي شوي دي. د لوی جګړې آغاز دی، د لوی جګړې پیل دی. د بلیسټک میزایل حمله په پاکستان کې په لاهور کې او په پنډۍ کې د دې خبرې ډیر واضحه اشاره ده چې اوس په پاکستان په هندوستان کې هم په پوځي تنصیباتو یا د هوایي ځواک په مرکزونو باندې حملې کوي. دا تر اوسه پورې په دې جګړه کې تر ټولو غټ او مهم خبر دی.